السلام علیکم دوستانو انګلیسي جملو ته ښه راغلاست. موږ روزمره 30 جملې اپلوډ کوو ترڅو روزمره خبرو کې موږ ته اسانتیا وي، خاص کر بګنر زده کوونکو لپاره. Look around the house. Look around the house. د کور شاوخوا وګوره. یو څیز پیدا کړې ته ورته وایي look around the house. کور خوا دی خوا وګوره یا کور شاوخوا وګوره در سره. Be my guest. Be my guest today. نن زما مېلمه شه. کله چې دعوت ورکې be my guest today. نن زما مېلمه شه. موږ اکثره ساده الفاظو کې وایو راځه نن ما سره لاړ شه. Be my guest today. نن زما مېلمه شه. Stay with us. Stay with us. موږ سره پاتې شه. یا موږ سره اوسه. یو ځای کې ولاړې ته ورته وایم دلته موږ سره ودرېږم ته موږ سره اوسه. او یا چاته دعوت هم ورکولی شي هغې ته هم ویلی شي ورته stay with us. موږ سره ایثار شه، موږ سره پاتې شه. Good to hear it. Good to hear it. اورېدلو یې خوشحاله شوم. څوک درته good news ووایي ښه خبر درته وکړي ته ورته وایي good to hear it. خوشحاله شوم چې دا خبر مې واورېدو. دا اورېدلو یې خوشحاله شوم. Good to hear it. It would be great. It would be great. دا به ښه وي. مثال څوک درته یو نظریه وړاندې کړي چې داسې کار به وکړو یا دا به وکړو ته به ورته وایي it would be great. دا به ډېره ښه وي یا دا به ښه وي. دا به مناسبه وي. هغه کار چې نه شوی د هغې باره کې ته ورته ښه والی وړاندې کړې. Learn it quickly. Learn it quickly. زر یې زده کړه. Learn it quickly. زر یې زده کړه. Don't be lazy. سستی مه کوه. تنبلي مه کوه. Don't be lazy. سستی مه کوه. You should avoid it. ته باید د دې نه ډډه وکړې. You should avoid it. Avoid it. ته باید د دې نه ډډه وکړې. ځان ترې وساتې. Don't trust blindly. Don't trust blindly. په پټو سترګو باور مه کوه. Don't trust blindly. په پټو سترګو باور مه کوه. blindly ویل کېږي پټ سترګي. It might be your mistake. کېدای شي ستا غلطي وي. ستا خطا وي. It might be your mistake. It might be your mistake. کېدای شي ستا غلطي وي. You behaved badly. تا بده رویه وکړه. You behaved badly. تا بده رویه وکړه. ښه چلند نه کول هغې ته badly دا behaved ویل کېږي. یا misbehave ورته هم ویل کېږي. Stay at home today. نن کور کې پاتې شه. نن کور کې ایثار شه. Stay at home today. نن کور کې پاتې شه. Come home right now. همدا اوس کور ته راشه. Come home right now. همدا اوس کور ته راشه په دې ساعت. I can't decide. زه فیصله نشم کولی. I can't decide. زه فیصله نشم کولی یا فیصله نشم اخیستی. نشم کولی جدي اقدام وکم. I can't decide. We have same choice. موږ یو شی خوښه لرو. کله چې د دوه نفرانو خوښه یو رقمي یو ځای کې یو شی خوښ کړي ته ورته we have same choice. موږ یو شی خوښه لرو. یو رقم ټیسټ لرو. It's a better one. دا یو ښه دی. It's a better one. دا یو ښه دی. په مختلفو نظریو کې چې څوک درته یو نظریه وړاندې کړي ته ورته it's a better one. دا یوه ښه خبر ده. او یا څوک درته چوایس درکړي چې دې دوو کې کوم یو ښه دی یا ښایسته دی ته ورته وایي it's a better one. دا یو ښه دی. یعنې اشاره هغې طرف ته کې. The way you like. څرنګه چې ستا خوښه وي. The way you like. څرنګه چې ستا خوښه وي. موږ وایو که نه څنګه چې دې خوښه وي هماغسې وکړه. The way you like. څنګه چې دې خوښه وي. Try to help him.
کوشش وکړه هغه سره مرسته وکړي. Try to help him. کوشش وکړه هغه سره مرسته وکړي. کوشش وکړه هغه سره کومک وکړي. Don't tell me. ما ته مه وایه. Don't tell me. ما ته یې مه وایه. It's too early. دا ډېر وختي دی. It's too early. دا ډېر وختي دی. د وخته دی. You have a good taste. ته ښه خوښه لري. You have good taste. ته ښه خوښه لري. زیاتره خلکو خرید کې یا ډېر شیانو کې خوښه ښه وي. چوایس یې ښه وي. ته ورته ویلی شي You have good taste. دا داسې شو لکه ته د هغې یو څیز اخیستی ته د هغې صفت کې چې هغه ته وایي دا څنګه مې اخیستی ته ورته You have good taste. ته ښه خوښه لري. You will regret it. ته به پښیمانه شي. You will regret it. ته به پښیمانه شي. چاته وایي دا کار مه کوه پښیمانتیا به وکړي. You will regret it. How many times? څو ځله. How many times? څو ځله. Tell me the truth. رښتیا راته ووایه. Tell me the truth. رښتیا راته ووایه. Worst day for me. زما لپاره تر ټولو بده ورځ. Worst day for me. Worst day for me. زما لپاره ټولو نه بده ورځ. زما لپاره خرابترینه ورځ. Don't spread lies. دروغ مه خپروه. Don't spread lies. دروغ مه خپروه. دروغ مه وایه خلکو ته. Spread ویل کېږي خورول. I will not trust you. زه په تا باور ونه کړم. I will not trust you. زه په تا باور ونه کړم. اعتبار به در باندې ونه کړم. This is the right time. دا صحیح وخت دی. This is the right time. دا صحیح وخت دی. یو څوک ته وایي زه روان وخت کې کار شروع کوم یا دا کوم. ته ورته This is the right time. دا صحیح وخت دی. It looks awful. دا بد ښکاري. د یو څیز د ظاهري بڼې ښه نه ویل هغې ته ویل کېږي It looks awful. دا بدې ښکاري. ښه نه ښکاري. ډېر بدې ښکاري. Awful ویل کېږي خرابترین. خراب. What is the reason? وجه څه ده. What is the reason? وجه څه ده. د وجې پوښتنې کول لپاره پوښتنې کولی شي ویلی شي What is the reason? څه وجه ده یا وجه څه ده. څه خبر ده.